شما رسیدید و جرمنی هیچ خبر نداشتیم از خودتان احوال نداشتید دیگه خیر باشیم و نه مطلب یگان جار جنجالایی که در افغانستان شده رژیم سقوط کرد از این وقت دیگه من پا به مسافرت گذاشتم و رفتم ایران و بالاخره چندین ماه روژمات یې د برابرولو پر الله اکبر الله اکبر الله لحاظ خدا فریب نخورید. سیگرت حرام است. سیگرت حرام است چون شراب حرام است. هر کس برتان دیگر چیز میگه به شما ظلم میکنه. هر همه بلاد اسلامی رحم کن، سایه رحمت به ما نصیب. سلامونه نیکی هیلې تاسو ټولو درنو لیدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم په نړۍ په هر ګوټ کې چې هسئ خدای دې وکړي روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسېږئ. خوښ یم چې زه رضا شاه یوسفزی یو دفعه بیا ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم. د جرمني په همبورګ ښار کې د ابراهیم خلیل الله مسجد ته راغلی یم. دا مسجد چې تاسو زما شاته ګورئ په 2000 میلادي کال کې جوړ شوی دی. د شاوخوا 1 میلیون مارک په ارزښت باندې دا جومات په هغه وخت کې اخیستل شوی دی. اوس الحمدلله نن په دې جومات کې دا چې د روژې 15مه ده په دې جومات کې د ختم پروګرام نیول شوی دی د همبورګ کې د میشتو افغانانو د طرف نه. دلته امکان دا دی چې شاوخوا 0 نه تر 1.5 زره پورې زموږ ستاسو افغانان یا مسلمانان رونه راشي. لکه څنګه چې تاسو زما شاته ګورئ ډوډۍ ورته په آرډر شوې ده، ډوډۍ ورته د هوټل نه راغوښتل شوې ده. لکه دې دې ویل چې 1.5 زره نفر دپاره دې نشي کولی آمادګي ونیسي. ډېر سخت کار دی. موږ تاسو پوهېږو 1.5 زره نفره وزر کول هغې ته ډوډۍ ورکول داسې اسانه کار نه دی. په نن خپرونه کې به زه تاسو هغه افغانان وښیم چې په جومات سره همکاري لري او جومات سره ښه ارتباطات لري. د جومات د مسؤلینو د خوا نه به ورته تقدیرنامې هم وویشل شي چې چا په دې جومات کې ښه کار کړی دی او چا د جومات خدمت کړی دی. او په خوا کې ختم به تاسو وګورئ چې دلته د مسلمانانو طرف نه ختم کېږي، بالخصوص د افغانانو د طرف نه. او دلته به نور داسې ډېر شیان تاسو وګورئ چې تاسو مخکې فکر کولو چې په اروپا کې شاید دا شیان نه وي. نو راځئ زما ملتیا وکړئ د نږدې نه به هر څه وګورو. لکه څنګه چې ګورئ ډوډۍ په خپله نه ده پخ کړې ځکه چې شاوخوا 1.5 زره نفر پورې کېدای شي مراجعین موږ ولرو دلته. نو د هوټل څخه یې اورډر کړې ده او دا د اوس په یکبار مصرف کې اچول کېږي او هر نفر ته د هغې استحقاق ورکول کېږي. نو وریجې کې موږ کوم شین شی دی پوهېږئ
چی چیز هست؟ اوریجی قابلی سبزی با خب کی نیست قابلی که دارن سبزی دا قابلی زیاده من سلام بخیر سلامت باشید شوق زبان چه وقت میشه که شما رسیدین به جرمنی هیچ خبر نداشتیم از خودتان احوال نداشتید دیگه بخیر باشیم آدم مطلب یگان جار جنجالایی که در افغانستان شده رژیم سقوط کرد از این وقت دیگه من با مسافرت گذاشتم و رفتم ایران و بالاخره چندین ماه ایران سپری کردیم و بالاخره بلاروس و روسیه و مسکو تا نه اومدیم از قاچاقی قهرمان و قاچاقی از آران نفر به تیار چیش نمیجواری والا خیر باشد روش جانشان آمدن دیگه از ما یک دو نیمه میشه کامل خب بسیار خوب خوش آمدین صفا آوردین چی فکر میکنین اون مردمی که در افغانستان فکر میکنن درباره جرمنی درباره مردم اروپا که زندگی اونمون چیزی است که شما فکر میکنید از لحاظ پول و از لحاظ آرامش اونمون چیزی است که در افغانستان ما قبل از اینکه بریم در آلمان ما بیش از 30 کشور آسیایی و اروپایی نامده بودم خود آسیایی زیادتر کشورها را گشتیم و رفتیم و یه جای با جای کشور خودم نمیشه و یه جای برابر خاک وطنم و برابر ها و هوای وطنم تبدیل نمیکنم. دیگه این خود جای طبیعی است که انسان در جایی که زندگی میکنه و بودواش میکنه اونجا باید تلاش کنه و کوشش کنه زحمت بکشه. روزماتی د برابرولو پروګرام د خیر سره کوشش کوو چې اگر همه اینس و جن کنار هم قرار بگیرند افغانانو لپاره درغلي و یکدیگر یاری بودند که الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. روژه ماته کړله درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وګورئ سامانونه راټولول د خیر سره چې جومات بیرته پاک د عبادت دپاره وروسته چې دلته ختم پروګرام دی دلته نو د ختم دپاره اوس بیرته هر څه راټولو او جومات بیرته د خیر سره اماده کوو د عبادت دپاره زموږ ملتیا وکړئ. به لحاظ خدا فریب نخورید. سیگرت حرام است. سیگرت حرام است چون شراب حرام است. هر کس برتان دیگه چیز میگه به شما ظلم میکنه. هر چیزی که به وجود ما نقص میرسانه حرام است. پرخوری حرام است. وقتی که پرخوری حرام باشه سیگرت تو حرام نمیشه. حتی سیگرت نقصش از شراب کده بالاتر است. یعنی یک نفر خدا ناخواسته دور از مسجد ما باشه نفر شراب میخوره به خودش نقص میرسه. اما اگر سیگرت میکشه کل ما متضرر میشیم. وقتی تو خم جانت نمیخوری که در این محیط‌های فساد به حد زیاد است. موادهای مخدر دیگه جوان دیدیم. فریب نخوری که چلم است و دیگه است. کلش بر وجود مضر است و حرام است و نقص دارد. برای دیگه هاشه نکشن است. والا این چلم است تو را چیز است. اونمو چلم تو را به دیگه چیزا میکشاند. اگر متوجه حالت نشی پس در زیان و نقص هستی. به او خاطر ایزان در هر بود زندگیتان وقتی که الله از زمان و وقت یاد میکنه در هر بود زندگیتان متوجه باشین که اگر متوجه نشین در نقص زیان هستید. یا رب حال افغانستان ما و همه بلاد اسلامی رحم کن. سایه رحمت به ما نصیب بگردان و آرامش کامل نصیب بفرما. امنیت کامل نصیب بفرما. آبرو و عزت نیک که آنجوی تو هست نصیب بگردان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو څخه چې تر دې دمه زما ملتیا وکړله. تاسو ولیدل چې د جرمني په هامبورګ ښار کې د ابراهیم خلیل الله په مسجد کې چې د افغانانو مسجد دی شاوخوا 1.5 زره منځګزاران راغلي وو. دلته موږ نن روژه ماته کړله. دلته د قرآن کریم ختم وشولو. تقریبا شاوخوا 800 په تعداد کې سړي وو، شاوخوا 200 په تعداد کې ښځې راغلې وې. نو تاسو ورسره د نږدې نه ولیدل. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ټولو درنو لیدونکو او اورېدونکو نه. تر بلې دې خپرونې چې بیا ستاسې درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاستئ ښاد و بریالي اوسېږئ. په خدای په امان.